تاسې به ضرور د فریمایسن یا ماسونیا نوم اورېدلی وي او په اړه به مو ضرور داسې یو لږ مطالعه کړې وي. ورونو، په نړۍ کې د مسلمانانو او یا د اسلام پر خلاف دا یو ډېر خطرناک تنظیم دی. که کمونیزم ته وګورو، که سوسیالیزم ته وګورو، که کپیټالیزم ته وګورو، که سیکولریزم ته وګورو، د دې خلکو دښمني له موږ سره ښکاره ده. موږ پوهیږو چې دوی زموږ پر وړاندې دسیسه جوړوي. د چا کار دی؟ خو ماسونیا دا بیا داسې خطرناکه ده چې موږ پکې خپل دښمن نشو پیژندلی. فریمیسن یا ماسونیا دا په نړۍ کې د یهودیانو یو تروریستي تنظیم دی، یو پټ تنظیم دی. او دا تنظیم د فاحشو ښځو په وسیله، د فاحشو خلکو په وسیله باندې په ټولنه کې دننه نفوذ پیدا کوي. ټولنه ورو په ورو د دوی لوري ته مایله کوي. او دا کوم تنظیم چې دی دا دومره خطرناک تنظیم دی چې د ښځې نه د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي او ښځې ته دا فکر او دا مینټالیټي ورکوي چې ته په ټولنه کې تر ټولو معتبره یې. حتی ځینې لیکوالان وایي چې ماسونیا له اسلامي یا مسلمانانو ښځو نه د یوې تیرې چړې په توګه استفاده کوي. لکه څنګه چې موږ تاسې په اشپزخانه کې د ترکارۍ په پرې کولو کې له تیرې چړې څخه استفاده کوو، هغوی هم دغسې د مسلمانانو په منځ کې له ښځې نه د تیرې چړې په توګه استفاده کوي. دا تنظیم ښځو ته څه وایي؟ څو ښځې راټولې کې، محدودې ښځې د شریعت خلاف لباس ور واغوندي او هغه یو څوک روغتون ته ولیږي، څوک مکتب ته ولیږي، څوک بازار ته ولیږي. په دغه طریقې سره دوی دغه خلک خپل هغه طرف ته لیواله کوي. خو دا په یاد ولرئ ورونو چې دا تنظیم له شروع نه د کار تر پیله پورې د مسلمانانو لپاره رامنځته شوی او غواړي چې مسلمانان په یو ډول نه یو ډول وځفي. موخه، هدفونه یې څه دي، د څه لپاره رامنځته شوی دی؟ لنډو کې درته وایم چې تاسې پې وپوهېږئ چې ډېره خبره اوږدم نشي. ښځې او سړي ته دا تنظیم وایي چې تاسې باید تنها واوسئ. کور ته ضرورت نشته، بچیانو ته ضرورت نشته. خپلو کې جما وکئ، خپلو کې زنا وکئ، ستونزه نشته. او سړي ته دا فکر ورکوي چې یوازې دا ښځه خو یوازې ستا نه ده، ته کولی شي له نور سره هم نزدېکت وکړي. او ښځې ته هم همدا شان وایي چې تا یو دا سړی یوازې ستا لپاره بسنه نه کوي، ته لاړ شه له نورو مزه مه وګوره. یو هدف یې دا دی. دویم هدف دا دی چې ښځې او سړي ته دا موقع برابروي چې په آزاده توګه خپل خواهشات پوره کړي. دا د دوی بل کار دی. دریم کار دا دی چې ښځې ته دا او نر ته دا او سړي ته دا فکر ورکوي چې نکاح ته هیڅ ضرورت نشته، نکاح اصلا جبر دی، باید داسې ته نکاح ونه کړي. ښځه او سړی باید پرته له نکاح یو بل ته نږدې شي. او بل هدف یې دا دی چې پاک لمنې ښځې بې حیا کوي او بې حیا ښځې په ټولنه کې زیاتوي. که په هر قیمت وي، که په پیسو وي، که په خوارۍ وي، که په محنت وي. او دا خلک له چا نه استفاده کوي؟ هدفونه او موخه یې ما درته وړاندې کړل چې دغه هدفونو لپاره کار کوي. خو اوس څوک دوی روزي؟ د چا په وسیله باندې دوی په ټولنه کې تبلیغ کوي؟ لومړی د رسنیو او مطبوعاتو له لارې. ښځه په رسنۍ کې لوڅ سر راښکاره کړي، سبا په سلګونو نجونې هغه کار کوي. فلمونه، ډرامې، په دې کې له ښځو سرتور سر بې حیایي، بې حجابۍ باندې راڅرګندې کړي، سبا ته سلګونه خویندې زما دا کار کوي. او ښځې ته دا فکر ورکوي چې ښځه خو د مطبوعاتو یا د رسنیو مالګه ده، که ښځه نه وي مطبوعات څوک نه ګوري. او بیا دا هم ورته وایي که چېرته ښځه په مطبوعاتو کې وي او په حجاب کې وي دا هم څوک نه ګوري، بې مزې کېږي. ښځه باید لوڅ سر، نیکټایي، تنګې جامې، دا باید د دې ښځې اغوستې وي.
دویم خلک چې دا دي هغه یو ډول نخبګان په ټولنه کې پیدا کوي. هغه په یو د پیسو په مقابل کې یا د بل شي په مقابل کې خپل ځان ته راړي او یا ځینې علما له دیني سکالرانو یا دیني کسانو نه استفاده کوي چې هغوی په ټولنه کې مطرح خلک وي. هغوی ته دا فکر ورکوي چې تاسې تبلیغ وکئ. په دې ټول د 20 کلونو کې موږ شاهدان وو چې ځینو خلکو د دیني عالمانو په نوم باندې په موږ باندې بهرنۍ مفکورې او بهرني فکرونه وتپل او تر ننه پورې موږ تاسې متضرره کړي یو. ماسونیا کله افغانستان ته راغه او کله په افغانستان کې پیل وکړو، دا به انشاءالله درته په راتلونکي درس کې ووایم. ډېره زیاته مننه.